أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. په دغه لړ کې د شعر و شاعرۍ ادب په لړ کې مونږ نن یو وارې بیا داسې د یو ستر شاعر سره ناست یو چې نامه لري ګل شهزاده تخلص ارماني او د پلی ملکنډ جنسۍ غریزې علاقې بره بازدره اوسېدونکی دی او میسن دی مصري دی. د میټریک تعلیم څښتن ګل شهزاده ارماني چې لیکل له دوی چې د نن دور د ښه شاعرانو سره سیال. السلام علیکم شهزاده صاحب، څنګه یې تاسو؟ وعلیکم السلام. څنګه هلې ځلې مو څنګه دي او شعر و شاعرۍ میدان ته د کم وخت نه راغلي او څنګه څومره لیکل مو کړي دي؟ نن موږ ستاسو سره مخاطب یو د پلی ګلونو سره چې زموږ کتونکي مینوال وګوري، ستاسو د شعر و شاعرۍ نه خوندونه واخلي او ستاسو د لیدو نه، ستاسو د اورېدو، ستاسو د ګفتار نه هغوی ته خوندونه میلاو شي. تاسو مشغول شئ زموږ سره. رسې به لیکل خو ما چې لا سکول وې نو هم زما شوق او تجربه مې د هغې وخت نه وه او باقي ډېر وزګار شوی ورته نه یم، ځکه چې زه ګیلکاري هم کوم او داسې ربابونه هم جوړوم. هغه نو ډېر ورته وزګار شوی نه یم، خو بیا چې کوم دی هغه لړل تپل دي بس کوي. جی ښه جي، تاسو دا خو ستاسو د روزمره زندګۍ خبره شوه چې تاسو ګیلکاري کو، رباب جوړوئ. رباب څه دی؟ مړ ګډوری او د توتو چوته نه ده، خو چې سوز د ادم راشي الله هم لیکي رباب. دغه تارونه پې خېجوئ او همدغه ګوډې او لرګې، نو دا هم یو لویه خبر ده چې د رباب هنرمند هم دی او شاعر هم دی. څنګه کتونکو مینوال ته به څه ډالۍ کوئ د خپل شعر و شاعرۍ نه؟ داسې بس د هر سړي خپله لیلا ښکلې ده، د هر سړي خپله لیلا ښکلې ده، جوړه د ده پې مشغوله ښکلې ده. د جفاکارې تکې سپینې لیلا، دا تکه توره باوفا ښکلې ده. واه جي واه. او د جړا خپل د خندا خپل اثر دی، د جړا خپل د خندا خپل اثر دی. کله جړا کله خندا ښکلې ده. که د ژوندون په مقصد پوه شولو، لکه جنت غوندې دنیا ښکلې ده. ته که شیخۍ که ملنګۍ ته لاړې، وکړه باور د رب رضا ښکلې ده. وګوره ارماني قال دی په کردار بدل کا، وایه حاله چې مې وینا ښکلې ده. بغیر د یاره زندګي د څه ده، دغه بیکاره زندګي د څه ده. د بل دپاره خو صبویه که نه، د ځان دپاره زندګي د څه ده. او منصور ویلی په رواج د حسن، بغیر د داره زندګي د څه ده. د محبت د جامه وچې شونډې، دا خوارزاره زندګي د څه ده. او چې بې مقصده ورځې شپې تېرېږي، چې بې مقصده ورځې شپې تېرېږي، په مرګ شماره زندګي د څه ده. او ارماني ډېر به ارمانونه وکړې، ارماني ډېر به ارمانونه وکړې، او دومره ایثاره زندګي د څه ده. ووایو ښه مونږ شپې کله خوړې شو، خو شپو مونږه وخوړو. مونږ شپې کله خوړې شو، خو شپو مونږه وخوړو. چې مونږه څه خوړلي هغو مونږه وخوړو. او زه ستا نه ګیلمن یم، ته زما نه ګیلمن یې. زه ستا نه ګیلمن یم، ته زما نه ګیلمن یې. شیرینه یاره هسې ګیلو مونږه وخوړو. او زه تا باندې مین یم، خدای دې ما باندې مین کا. زه تا باندې مین یم، خدای دې ما باندې مین کا. د نه پوره کېدلو آرزو مونږ وخوړو. او ادیبه په ادب کې به دې څه تاثیر پیدا شي، ادیبه په ادب کې به دې څه تاثیر پیدا شي. د ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه نارو مونږ وخوړو. او په خپله نه منصور شوم، نه مجنون او نه فرهاده. په خپله نه منصور شوم،
نه مجنون او نه فرهاده کیسو د ادم خان او درخو مونږ وخوړو او تدبیره را بیدار شه ارمانی دی مینت بار دی تدبیره را بیدار شه ارمانی دی مینت بار دی تدبیره د تقدیر فیصلو مونږ وخوړو چې په قدم د دلبر سر کې نږدې چې په قدم د دلبر سر کې نږدې لب په جام کې د کوثر کې نږدې او د پښتنو په چارپیچل کې لا اړې ګړې دی د پښتنو په چارپیچل کې لا اړې ګړې دی پښتنې پیغلې د نرکزي د اختر کې نږدې د زمانې د برندو سترګو ته چې وګورمه ترېنه ویرېږم په مرۍ را له خنجر کې نږدې او هغه په کومه مشغولا سره ژوندون تېروي چې د چا مینه یې داغونه په ټټر کې نږدې او خیرې دغه ارماني زه به ننواتې کوڅې له لاړ شم زما په لورې قدمونه د دلبر کې نږدې وایم خال چې په زنه مې دلبر کې خودو هر یو مین لاس په ځیګر کې خودو خدای ګو چې سمه تسلي مې وشوه خدای ګو چې سمه تسلي مې وشوه نن مې یو ښکلي لاس په سر کې خودو او چې د حسن په هر لوري غږ شو سر په تعظیم شمس و قمر کې خودو او چې ستا نیازبینې اداګانې ګوري جنګجو په تیکې کې خنجر کې خودو او هغه د آبی کوثر غم نه کوي او زړه چې د لبو په کوثر کې خودو او اخیری دغه د ارمانی دا کرم د یار کرم دی چې د قدم د یار په در کې خودو مینه کې ستا په ما زیړې ولګېدو ماله د پلی ګلونه راوړه موږ د ګل شهزاده ارماني سره د شعر و شاعرۍ او د ادب په باره کې پروګرام چې په هغه کې ډالۍ شوې تاسو ته ښکلې ښکلې غزلې او نظمونه انشاءالله بیا هم ستاسو سره مخاطب کیږو کیمرامین قریشي پلی سره انجینر شهاب شان د پلی ګلونه والسلام